دا وخت زموږ سره خدای خدمتګار قدرمن سلیمان خان میترزی صاحب ناست دی. دا سړي په خپلو وسایلو باندې راووتی او 300 زیات کسان یې له واورې راوایستل چې هغه بند پاتې ولو. خامخا هغه له لوږ سره مخامخ وو، ډوډۍ هم ورسره او ده په خپلو منډو په خپله جذبه باندې چې نه د چا مشوره ورسره وله، نه څوک له شا په پسې وو، همت یې وکړي د 300 انسانانو ژوند یې وژغورئ. نو له ده څخه موږ پوښتنه کړو قدرمن سلیمان خان میترزی صاحب هغه کومه جذبه وله یا هغه کوم تربیت و چې تا ته یې درکړی و، دغه انساني خدمت ته څنګه راغلی؟ جمال صاحب محترم، اول زه ستاسو ملګرو ټولو ته سلامونه وایم، ټولو اورېدونکو ته سلامونه کوم. اوله خبره خو دا ده د کوچنیوالي څخه په انسان کې یو جذبه راشي. اوله تربیه خو انسان ته د مور ښه تربیه ورکوي. او کله پخوا چې موږ په کوچنیوالي ښه کار چې مو وکړي نو به مور موږ ته ډېر ښه دعاوې وکړي. نو دغه جذبه چې کوم ده هغه د مور د کوچنیوالي څخه وه. نو بیا چې په دا ورځ چې موږ خبر شو چې دا رقم خلک مساوي دي، ما چلو ته ورشه خپل همت ته ورسره وکړه، نور خو نو مدد یې خو دا بیا پاک خپل دغه کوي که نه، نور نتیجه به الله ورکوي. بس موږ راوړه خپل مدد کړی چې څه مدد زموږ په وس کړو هغه موږ وکړو خلکو سره. بیا د خلکو هم کور ودان دا ټول وستایلو، دا نورو خلکو وستایلو، زه بیا هم شکریا ادا کوم. نه مطلب داسې په دا ستا په کار کې هغه یو داسې دردناکه واقعه راوښیه چې مطلب تا ولیده او ته ډېر باندې خوږمن شوې. بیا چې کوم څوک واپسې راوتلل شلاق په خوا باندې، نو هغو ته موږ وویل چې ګرځئ چې کوم څوک واپسې ځي ګرځئ. بیا چې څه موټران هغه واپسې موږ راوایستل په خپل موټر. څو موټران وله؟ دا تقریبا 15 موږ په هغه ماښام کې راوایسته واپسې تر کاڼ میترزی پورې، بیا څه خلک تر کاڼ میترزی پورې دغه کړل. نو بیا ته موږ وکتل چې کوم څوک بیماران وو یا ډېر کوچنیان وو یا احساس وو ډېر کمزوري وو، بیا هغه مو راواست په خپل موټر څه ناجوړ وو چې په ډېر کسان وو. نو بیا راکشان بیا چونکې پر دا لار په دا هوټلان باندې اکثره دا ګاډیان ډېر ولاړ وي، ډوډۍ شی هم نه پیدا کوي. نو حالات ډېر سره کم وو. بیا د بیماران وو دا یې راوسته د دې کور ته. بس بیا هم د دې ځایه سره ډوډۍ واخیست. یو بل ځوان وو کور یې ودان د کلاسیکات وو، د هغه ځای سره موږ سره راغلی. هغه بیا په دغه هوټل باندې دا ډوډۍ بیا هغه راواخیسته، د خدمت بیا هغه وکړي، کور یې ودان. نوم یې څه دی؟ نوم یې ما خیر یو شمسلا و، یو قدوس نام و. نو دې کور ودان هلته ما ورته دوی چې راغلو شلاخ ته ملګري ته ما ورته زه ځم د دې ټلیفون زموږ د کور سره، ما زه ځم ما ورته وویل که شلاخ چیرې ورته نور خلاص. بیا دوی د دوی هوټل ته راغلي وو، ډوډۍ راخیستې وه، د ډوډۍ پیسې نه بیا دوی ور واپسې ما ته راغله ډوډۍ مو ورغله خلکو. نو د ریو هلته ډېر بد حالت چې د زنانې ویګنان بیخي ډېر. بس موږ خپل همت سره وکړي. بیا چې کوم ټایم بیا خو نو سرکار خو ما د 12 بجو بعد راغی که نه، نو خلک د 2 بجو څخه په ساه ډېر په تکلیف وو. بس بیا موږ هم په خپله مدد چې کوم موږ په وس کې دی خپل مدد ورسره وکړي چې کوم خلک زموږ په موټر زموږ راکشه ول ور ورته رایستله. بس خپل مدد مو وکړ تقریبا سهار 6 نیمې 6 بجې هلته موږ زه تقریبا فارغ شوم. ټوله شپه دې کار وکړ؟ ټوله شپه مې کار وکړ. اخري موټر 6 بجې به ما خیال هغه د ډي اس پي موټر و د کلاسیک لار هغه دې به خلاص کړو.